په دې پوره د شاعرۍ په دې دور کې کوم کلام داسې و چې هغه د هغې نه ډاکټر اقبال شاکر شو؟ دا اباسین صاحب په دې اسلامیه کالج کې د پښتو څانګې چیرمین و او د خیبر یونین هال انچارج هم او د ده په وجه باندې د دې نه مخکې هم و خو د ده په وجه باندې چې په دې اداره کې کم حسن پیدا شوی و کم په خلکو کې پوټینشل و هغه راښکاره کېدو نو زه هغې ته ډېر زیات حیران وم په دغه وخت کې هغوی به د دې سپوږمۍ په شپه باندې هر کال یو مشاعره کوله هغه مشاعره کې یو کال زه هم ماته دعوت شوی زه راغلمه او ډاکټر اعظم صاحب دی الله پاک وبخي هغه دغه پروګرام صدارت ما هلته کې یو غزل وي هغه غزل څو شعرونه تاسو سره خیر شریکومه چې داسې و چې په هغه سور سالو باندې نقشونه پاڼې پاڼې اوس هر سره تخکاري سره رنګونه پاڼې پاڼې یو ټکی راته چاو په یو ټکي باندې کړی اوس ګرځم پسې ما کړه کتابونه پاڼې پاڼې او د ځینو په چوپړی کې یو پاڼه خشاک نه او د ځینو د بنګلوی دیوالونه پاڼې پاڼې او بغیر د محبت نه که مې بل ټکی زده په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې او شاکره جادوګره دا دې څنګه جادو کړی چې هر یو ښکلی وایي ستا شعرونه پاڼې پاڼې دا غزل ما وویل